السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن د روزي خان شوق سره فني ویډیو وګورئ چې دې سره د بانډار په منځ کې څه کیسه کېږي. اوس نو زما ځان په یوه جوړه کې راغلی دی ماجت له لاړ شي کې ولمبل کمره په یوه هوټل کې نیولګي وه ورتلی بابلي هغه ته به د هوټل دی کاوئ هغه دارنګه شی وي هوټل به دم سمندر له ورسره وړئ یا به د پلنګ پر ګنډۍ یا به د دوی پر پلنګ ټینګ تاړئ چې بس دا ستا پلنګ دی په بازار کې هم پر ګرځه مړی لای سپږی دوی کراچۍ له را روانه کړي هاتئ دوه کراچۍ کوئ تر دا مې چت ګل کړی وای وای چت مې ګل کړی وای نه به تر ناوسه سېده نه به بل شی کړي تی کاټنان وایه موږ به له چشي پر توک شئ دونې خرپی ځې سړی به په ریټ کوي تر بکره مې کلک کاټنان کړي بکرم دونې نه دی کلک لکه د دوی لمنې بېکاره جوړې ډېر خوند کوي زه زیاته ښه جوړه نه کوم نن بیا په ولیاړي پروګرام شاته ولیاړي پروګرام بیا دی کایټینګان راتلو ځین تښتم به تو پر موټرانو زما زوی بیا تر بور راولي بیا یې بې عزته کوي دوی خو سیالان خلک دي د دوی په جوړ ما زویان تللي دي هغه نسي خرڅېدی هغه کلر یې کړی ای به دوی ورته ویلي ام اس سي وینې که یوه بلې ته نه وسوږي بیا یې موږ نه کوو زما زویان خلک له چې ګیویرا متاثره دي دوی زما زوی له عثمان استازه متاثره دي هغه ټیکټوکران څه واده کوټي ای توی دی غو په کونه په لپسې دي شپاړس یو رنګه جوړې ورور ای وا بو کلمه غو په کونه په لپسې دي درویست کلره یو رنګه بیا نو د یوه مدعي وابل ته پینټونه کش کړي سبا زموږ کره میلمه استی کر سه مړی له راسه استی کر سبا مشان زما میلمه استی کر فای نو د کام سر در خلاصوه دا یې په دا تا ور خوش کړي دا جوړه تا ور خوښه کړي اوس نو یو ځای یو کاغذ یې د دوی کالو یې راکش کړی لای دغه ویل چې بل کلر دی وینې په چشمو کې درکې نه دی ورکړ زما زویان ړوند بیولی دی تګ دوکاندار له ورغلی دی یو نیم کروړ بلپانې ورته لګوي ای به د جوړېدو له مخه یې وار دوی مینځلی یمې چې وینې بیا ډېر خوند در سره کوي زما د زوی د درزي نوم نسته تر نامه ډېر مشهوره شو وینې د درزي خپل منوګرام نسته دارنګه درزي دی منوګرام یې پټ په خښتک کې ورکړی وینې که د چا پر توګ ورکېدی نو به معلومه چې دا د دوی دی پسې وارېړه دا ډېر خوشحاله خندرویه خلک دا مخامخ بې عزتیانې یې پر بې دي ستی ښه دی ټلیفونان هم نسته دوی سپرکر موټرسایکل نه ځي و هغه ته یې څوک راملاو کړه
مازدیګر یې کور ته ټلیفون ور وکړئ ول موږ نه درځو هغه وویل ملا بیا دوی ټلیفون ور وکړئ چې موږ نه درځو هغه وویل ملا بیا دوی ته غول چې کور به پریشانه سي دی نه چې موږ نه درځو یې څو شپې هغه ور ملا بیا خیر اوس یاد یو بل راغلی دا دې خواته ولې راغلار دی راځي تاسو یې سره ته وایي